د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الافغان هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني تیز توپ اچوونکي خدای بخښلي شاپور زدران جنازه په عیدګاه جومات کې ادا او په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د خبرپاڼې له مخې د روان 1405 لمریز کال د چنګاښ په 18مه د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ د سیمنټو د دویمې سترې تولیدي کارخونې د جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د یادې کارخونې د جوړولو عملي چارو د پرانیستې مراسمو کې ویلي د دې کارخونې د سیمنټو د تولید ظرفیت به په 24 ساعتونو کې 15,000 ټنه وي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روانې اونۍ په جریان کې 638 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه تر ازادېدو وروسته هیواد ته راستانه شوي دي. او د امریکایي ځواکونو مرکزي قماندانۍ سینټکام اعلان کړی چې ځواکونو یې پر ایران تازه بریدونه کړي. همداراز په ځواب کې د ایران سپاه پاسدارانو اعلان کړی چې د امریکا د وروستیو بریدونو په ځواب کې د سمندري او هوایي ګډو عملیاتو پر مهال په کویټ کې د امریکا عارف جان او علي سالم پوځي اډې او په بحرین کې د جفیر او شیخ عیسی پوځي اډو مهم تاسیسات په نښه کړي دي. او وروستی خبر دا چې د وینزویلا د وروستۍ زلزلې د مړو ټپیانو بېځایه شویو کسانو شمېر لا هم په زیاتېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه د زلزلې د مړو شمېر 3,811 تنو ته رسېدلی دی. قدرمنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره وو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.